مینوال ډبل ټیپ کې صحیح ده راځي عزیز صدل راځي باندې ډیره مهرباني تاسو ورجان تاسو السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش شم د ټیک ټاک په حواله سره د 422 دا ویډیو ما هي تراغله ډیر غټ پیغام نه پکې دا ویډیو وګوره بیا په نور خبرې کو باندې ډیره مهرباني تاسو ورجان تاسو روانه यार पवाल परवान चिता दे जलू पालो का गना तब हम कुछ زه خو ښه خبرې کوم مهرباني وعلیکم السلام ډیره مننه میچ مګټو خسندلو هغه طرف ته ولی الله ناست نو دلته مونږ ناست چرته غټای شو منه ګوره پهلوانا ولی الله مینا روانه تا په کې منځ کې سم لو سره دا د رسول سوټا غلي کوي قسم خو دې کده سره نو ته لکه د عمر لیکت هغه دا گیم اوکې میچ مګټو خسندلو دا گیمونه دي ولی الله ناست نو دلته مونږ ناست دا د معاشرې ناسور تا په لاسو کې تاله دا درکړی چا دی لورې ته ماته ده ووایه که نه لکه ټوس په ټیک ټاکو باندې شروع شوې وای ښځې ما خو به تا ته نصیحتونه کول چې په جینکو باندې تعلیم کوه خو د حد نه زیات نه چې تی کالجونو ته روانه که او پړې پې ورسس که مونږ خو ویلو لورې تا نه به غټه ډاکټره جوړېږي ته خو به زما د خپلې مور نوم اوچتی په خاندان کې د ټول خاندان تا ته سترګې دي او ته په ټیک ټاکو باندې لورې لګې نن زمونږ خو تا نه دا تمه نه وه لورې دا څه چلې دی لور ته کنه پیرنګ د شروع کړی دی ستا د لاسه ته ورته وګوره هغې کوم چلونه شروع کړي دي چې په موبایلو کې ټیک ټاک یې شروع کړي دي وای لورې همدا زه څه وینم دا څه دي همدا تا ته چا وویه نور دا ما چاچو وي دا کوي پیسې به ته راځي ټول جنکې دا کوي وای بچې هم تا ته خو ما زر پیروي دي چې دغه کنجره خلکو نه ځان وساته خو ته په حیا نه پوهېږې و دې شرمونه به دې سړي ته که نه ما ته دې پېغورونه کوي ستا د لور داسې تربیت دی او ستا د لور داسې یو د دغه سره به زه خوښه شمه څه شوه وای رندارې کو دا سبا ستا لور وي او زما ښځې ورته دا چلونه ښولي وو همدا دی ما دې لور ته چې کوم دې څه ورښولي چې په ټیک ټاک په 12 کالو سره لګیا ده چې خپله چرګه دې ښایي نو بل کله به هګۍ نه اچوي دا په خپله خانه ده چپ که رندارې لاس ته باندې نه یم چې دا لاس بدله مات کړمه ما سره دې تا دې والو څه کار ویم چې دې نه باندې لازم زه خو د باندې کولی شم که زما لور سره دې کوم ستا څه کار دی زما لور په غلطې لارې ښیه یا خدای دې په شرمونو شرموه خدای دې په خاندان شرموه زما لور ته څه کوې غلطې لارې ښه دا خو ستا د لور په ځای ده زما د لور په ځای ده ما ورته غږ نه ده کړی دا په یا ډېر تعلیم کې دا د تعلیم سره ډېره خرابه شوه ویم دا راته ووایه چې په دې کې دا سیم ونه چا اچولی دی یا په شرم وشرمېږي دا به چې چا سره په ټیک ټاکو ګپونه لګوي یی به وله ویر کړی وي بیا ماته ووایه چې دا سیم دله چا درکړه نور دا دې راکړی دي راټو وین سیم پکې ته زه درکړم دا دله ما در کړې ده وای تا راکړو نه څه وای ښځې مونږ پښتانه خلک یو مونږ صرف په جنګ جګړو باندې په دې کلي کې مشهور وو که نه سبا به خلک راته وایي چې وګوره هغه ټیک ټاکره لورې روانه ده دا هم سټار شو نو لورې دا پښتانه خو داسې نه بیا ته لوپټه ما اچوم دقه حساب ویښته کوله او پرېږده لکه ستا مخ خو خلکو په دې موبایلو کې وکته مې لورې ته ولې ما شرمې ته خو که زما فخر وي ما په تا باندې کله ویاړ کوم چې زما داسې لور ده چې دا دې ته لاړه ده دا دې ته لاړه ده باندې یو شی ته چې بله ته نږدې کېدې زه به تا پیو ما چې څه چل دی خو ما چې کنې ما وي نه داسې به نه یو ته دومره چې کنې ظالمه او دغه ښځه چې زما لور دې په غلطو راواړله ما به سره لوښي وینځل ما به ته نور غږ نه ده کړی نور دروغ وي دې راته وایي د پیسو لالچ راته راکړو مې لورې زه خو به چې کوم دې سره پېښ یم نور خو داسې نه پرېږدم تا اخر ته ما په لور سره اخر دې ولې داسې کوې راغېستې ده زما په لور پسې ولې راغېستې ده ته دې خپو کې زنځیران ما اچوه او تعالی ورته ووایه یم زه دې خاوند تمرین کوم او هغه پلار دې راغواړم دا چې هغه پلار یې راغواړه د دې ښځې د دې ښځې هغه پلار راغواړه ګزارونه مو باسه دې ته نور کې به دله سر ویر ګزارونه به زه وباسم خو چې خدای دې پلار راولي لوی ته تاسو هم زه ګورم تاسو هم زه ګورم دا ګیره که کوټه کې ګیره که ښځې دا نه بیا راووته نو ښه به نه ګورې ښه او د دې تعلیم د نن نه بند داسې ډېرې جینکې شته
چې دې تعلیمونو په بانه باندې کالجونو ته به لاړ شي او کالجونه په شرم و شرمول عمده ټیک ټاکرې دي ټیک ټاک کو ټیک ټاک کو یا الله زمونږ دا پښتو کم ځای ته پاتې شو ملګرو ویډیو تاسو کته په دې کې یو ډیر زبردست پیغام دی دین موږ ته عبرت اغشتل پکار دی پکار دا چې خپل زنانو ته ټچ موبایل په لاس کې مور کوي او اکثر په دې ټیک ټاکو کې دا کمی جنکه چې لګیا دي څه خو هم دا صحیح پښتني نه دي دا چې کمزاد خلک دي نو هغه لګیا دي او د پښتنو نوم او شرمولو نو ملګرو دې کې ډیر خپل پیغام مونږ ته پکار دی چې په دې باندې عمل وکړو او کوم زنانه چې دا ویډیوګانې ګوري هغوی ته پکار دی چې د خپل پلار مور د عزت خیال وساتي د هغوی د عزت جنازه دې نه وباسي دې ویډیو کې بیان شوي دي چې لکه ته په ټیک ټاک باندې او په فیسبوک باندې خلکو د خپل مخ ښکاره کې نو که بیا په لارو کوڅو کې ته څه ترکې د هغې څه فایده نشته ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو مخکې شیر کې او مونږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان